Haji, अच्छा तक सुन सुन। Zaški hokšone. خاموش غلی شي مړه ټوله نو زه د تاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم ځکه زموږ مشر منظور چې تاسو ته خبرې وکړې دې حوالې سره زه په دې بحث کې مزید نه ځم ځکه چې منظور ته دې شي وضاحت درته وکړه تاسو ته زما جیل دا د تحریکونو که جیلونه دي او که جیلونه دي که تکلیفات دي مالی مشکلات دي ځاني مشکلات دي د وطن او د علاقې مشکلات دي دا ټول په تحریکونو کې رادرومي بیا د پښتون ولس د پښتون خاوره د لرو افغان چې په کوم مشکلاتو کې راګیره ده د نورو خلکو د دې وطن د مشکلات په خپل لاسونو قبضې کې اخیستي دي وجود او خاوره د پښتون بربادیږي سوچ او فکر د بل چا دی د دې په بربادي باندې چې کومې ګټې رادرومي کوم څوک چې په دا خطه کې په کاروبار کې په دا خطه کې بربادي کې هغه بل ځای دی مونږ راولاړ شو د دې ظالم هر څوک چې دي کومې ادارې دي ریاست کې هغې مخې ته مونږ ودرېدو او دا مو د کام سره لوز وکړ دا مو د کام سره وعده وکړله دا مو د کام سره ټینګه وکړله چې مونږ به هر مشکلات تاسو ته په خپل وجود باندې برداشت کوو خو د کام تکلیفات به دنیا ته ښکاروو چې په دې ریاست کې په دې خطه کې د دې قام او د دې خاورې سره ظلم کېږي ملګریو دلته تاسو وینئ چې پېښور په وینو کې سور شو کابل په وینو کې سره شوله نعمن هم دغسې بجاور هم دغسې او تر لاړ شا تر کوټې پوره تر کوټې نه بیا تر کابله پورې په دغه خاوره کې یو کور هم داسې نشه پاتې چې هغې ته د دې پالیسۍ نقصانات نه ورسېدل مونږ چې کله دا خبره به کوله د دې چې دا عمل به بیانوو نو دې ته به دا ویل چې مونږ به د حقوقو غوښتنه کوله مونږ به د بدامني د کم کولو خبره کوله مونږ به د پالیسي د کام د وجود په خطر باندې ګڼله دې ته به وایي چې دا غدار دي ملګرو تاسو ته په خپله باندې پرته ولګېده چې مونږ خو ټیک شو د دې په نظر کې غدار وو هغه پولیس وره چې په زورونو باندې شهیدان ورکړي دي هغه پولیس وره چې هغې بچیان یتیمان دي څوک یې پوښتنه نه کوي اخر ته دوی په دې باندې مجبوره شول چې په خپله باندې راووتل او دوی د خپلې د دې بېوسۍ د دې سره چې کوم په پالیسي کې د پولیس سره زیاتې وشو یا د دې خاوره کې دوی نو هغه ترهګر پولیس به ونیول هغه ترهګر دوی د به پسې راغلل ورته ویل به چې مونږ یې انویسټیګیشن ته بیایو سبا به هغه ترهګر په هغه تنظیم کې وو یا به په بازار کې ګرځېدل ولې د پولیس والو ته د دې پته نه وي مونږ په ډی خان په 2008 کې په 2010 کې په ډی خان تانک دغه بنو چې کومې ضلعې وې په دې کې به د پولیس والو چې ټارګېټ کیلینګ و یا به بم دماکې وې هغې چې کومې کوزدنې شوې وې کومې مونږ ورته وایو چې په چې واده یې ورته نامینټ کړی و چې د دې جینۍ سره به واده کېږي هغوی به دا شرط ورته کېښوده چې د پولیس نوکري به پرېږدي هغه مونږ به دا واده ورسره کوو ملګرې دا تکلیفات یې دغو خاورو لیدلي دي بیا داسې دي چې په مازدیګر باندې په ورځ باندې یا سهار باندې به بېګناه خلک مړه شول په هغه خاوره باندې به بمبارۍ وشوې توپې به وولېدې میزایل به وولېدل بیا به دوی د ایس پي آر اعلان وکړه چې دلته همدومره تراشلو دهشتګرد مړه کړل هغه مونږ ته پته وه چې هغه دهشتګرد نه و هغه عام ولس و چې هلته مړ کېده ملګري مونږ چې راوچت شوي یو مونږ په ذاتي جایداد باندې نه یو راوچت شوي مونږ په مفادات باندې نه یو شوي د دې صرف د عمران خان
عمران خان چې په شروع کې راغی ما موږ ته وویل چې صرف ووټ راکړئ صرف عمران ته ووټ راکړئ چې وکړئ 80 کروړه روپۍ به درکوو او یوه منسټري به درکوو موږ ورته وایو چې موږ دا لیست دی دا مطالبې دي موږ پیسې او منسټري نه دي پکار داسې مفادات ټکراو کړي دي بیا دوی نو په خپله باندې ډایرکټ تاسو ته زه د جنرال باجوا دوه واره نورالله تعلیم ګواه دي چې راغی کراچي ته د ملاقات خواهش اظهار یې وکړ ما ورته وویل چې زه قانون او آیین ته ما ځان وسپارلی دی چې ما کومې غلطۍ کړي هغې ته د ماته د قانون مطابق سزا میلاو شي دې څوک دی دې خو یو غیر آییني کار کوي زه د ده ټولې د غیر آییني کار په مخامخ باندې ولاړ یم زه نن که موږ دا ورته وایو دی دې صرف په کتاب کې آیین لیکلی دی دی د قانون په صرف په کتابونو کې لیکلی دی یا فایلونو کې پروت دی موږ د هغه عملاً تقاضا ورته کوو دی دې په خوله باندې د آیین او د قانون نارې وایي او شاته غیر آییني او غیر قانوني کار کوي موږ ورته په خوله باندې او په زړه باندې د آیین او د قانون احترام لرو نن د دې دا ووایي چې نن هم مزید د امریکې چې څومره پالیسیانې دي دا به اوس مزید یې د فالو کوي په افغانستان کې به دې د اټیک کوي او د پښتنو په دغه خاوره کې به اټیک کوي خو ځوانانو دا یوه یاده وساتئ چې موږ تاسو به د کمر او د غره غونې ورته ولاړو په شاکي مونږ وایو بیا خصوصا هغه خلکو ته وایو چې که د پېښور دي چې په انټیلیجنس ادارې کې دي په آرمي کې دي په پولیس کې دي هم که بلوچ دی که سندی دی که عام بېوسه پنجابی دی هم که هر څوک دی مونږ هغه ته وایو چې تاسو ته د حالات پته شته تاسو د خپلې خاورې بچیان په دا پالیسي کې ما قربانه کوئ نن جرنیلان دي د آرمي چیف چې څومره د پاکستان آرمي چیف تېر شوي دي چېرته دلته پاتې دي خو د دې خاورو په جیلونو کې د دې خاورو په مرګونو کې یا په دې خاوره چې کوم ظلم کېږي هغې مخته خو اوس هم مونږ ولاړ یو اول هم ولاړو انشاءالله ملګري دا مونږ تاسو سره وعده ده دا بیا هم وعده در سره کوو چې که مونږ د منصور غونې په دار باندې خېږو مونږ به دا اواز وي چې د کام سره مونږ ولاړ یو ولاړ نو زه ډېرې خبرې نه درته کوم خو انشاءالله دا ټوله تا پېښور ویلي چې کومه ده ورسره چې څومره ایریز دي دا مونږ تاسو ته باور درکوو چې زمونږ په سوچ زمونږ په نظریه د کام سره په وفاداري په دې کې به تاسو دا ذره برابر غداري نه ووینئ دا ذره برابر غداري به ووینئ او که چېرته مو غداري وکړه چېرته د کام د مشکلاتو نه په شا شو یا چېرته مو کام بېوسه پرېښوده ستاسو ته زموږ هیله ستاسو ته زموږ وجود ستاسو ته زموږ مرګ در بخښلی دی تاسو هیلې ته یې موږ ته کولی نو تاسو یو جهان مننه ډېره شکریه ډېره مننه او انشاءالله په دې چې څه مشکله خبره راځي موږ به درته ولاړو خو د تاسو نه یو خواست کوو هغه خواست دا دی چې تاسو به زموږ اصلاح کوئ موږ نه ځینې خبرې په جذباتو کې وشي ځینې خبرې داسې وشي چې هغې ته موږ معلومات یې موږ ته نه وي پوره یا نورې څه داسې خبرې وي تاسو به زموږ اصلاح کوئ که موږ یو غلط قدم موږ په ناپوهۍ کې اخیسته شي تاسو به موږ ته اول وایئ که وایئ نه بیا به په ګریوان کې رانیسئ او په سیخه لار باندې بوځوئ نو زه بیا هم تاسو ډېره شکریه ډېره مننه او ستاسو د زړه د تل نه ټولو مننه مهرباني خدای مو خوشحال ساته مننه